که غواړئ انګلیسي ژبه په صحیح ډول سره په 6 میاشتو کې زده کړئ نو دا ویډیو حتما وګوره. موږ ته به وخت اجازه رانکړي چې ټولو غلط طریقو باندې خبرې وکړم، لیکن زه به تاسو 6 طریقې وښیم چې انشاءالله د سره تاسو انګلیسي په 6 میاشتو کې زده کولی شئ. اول طریقه چې کله یو ژبه زده کوئ په دې ژبه کې باید داخل شي، فکر په هغه ژبه کې وکړي، دعا په هغه ژبه کې وکړي، هر څه چې کوئ په همغه ژبه کې وکړئ، پلان تړئ په همغه ژبه کې وکړئ. بعضې خلک چاته په قاریږي په همغه ژبه کې په قاریږي. شخصا ما چې کله انګلیسي زده کوله نو ما انګلیسي سره مقصد وړاندې کو چې زه انګلیسي زده کوم دې دپاره زه وکولی شم اسلامي دعوت وکړم او خلکو سره خبرې وکړم. نو چون زما مقصد هلته هدف هلته و نو ما هم ورته وخت انتخاب کړو. زه به روزانه 3 ساعته په انګلیسي ژبې ته ورکوم او که تاسو روزانه 3 ته 5 ساعته پورې هر ورځ انګلیسي ژبې ته ورکړئ او دا زما طریقې تعقیب کړئ نو انشاءالله 6 میاشتو کې صحیح انګلیسي خبرې به کوئ. نو ما به دوام په انګلیسي کې کوله، فکر هم انګلیسي کو چې په لاره کې روان وم او دا ونه ده، دا دیوال دی، سور موټر تیر شو، دا ټولې خبرې ما ځان سره په انګلیسي کې کولې. حتی بعضې وخت کې په لغتونو نه پوهېدلم لیکن نیم به مې ویلې ځکه انګلیسي زما مورنۍ ژبه نه ده، دا ما زده کړې ده. او نن تاسو به الحمدلله لیدلي وي چې زما لیکچرې بحثونه چې کوم علمي دي، نن زه بهترین بحث چې کولی شم یا لیکنه چې کولی شم هغه انګلیسي ژبه ده ځکه ما خپل درسونه او ټول کارونه په انګلیسي کې کړي دي. دویم انګلیسي چې کوم غلط طریقه ده، خلک چې کله انګلیسي زده کوي هغوی انګلیسي پښتو کې زده کوي. مثلا استاد درس ورکوي او ته ام ګوینګ ټو سکول، زه مکتب ته ځم ترجمه کوي، دا غلط طریقه ده. یو ژبه زده شي لکه څنګه چې ماشومان ژبه زده کوي. چې کله ماشوم ژبه زده کوي تاسو همغه ژبه کې بیرته ماشوم ته وضاحت ورکوئ. چې کله ما الماني ژبه زده کوله نو موږ ته استاد الماني ژبه بیرته په الماني کې درس راکو. نو ما استاد ته ویل موږ به څنګه دا ژبه زده کوو چون ته هیڅ هم نه ترجمه کوي. هغه راته ویل 6 میاشتې بعد به دا ژبه ستا زده وي. په اول 2 میاشتو کې زه په ټکي نه پوهېدلم چې هغه څه شي باندې خبرې کوي، لیکن په 3 میاشت پوه شوم چې هغه په څه شي باندې بحث کوي، زه په هغه پوهېدلم ځکه ما ته بیرته تشریح کوله. او د خوبي څه وه چې زه به تشویش نه وم چې په خپل ذهن کې دا ژبه ترجمه کړم او ګرامر یې پیدا کړم او ټنسونه پیدا کړم او فارم پیدا کړم. ما ته څنګه چې استاد څه شی ویلي و همغه شی ما خلکو ته ویلي. نو بهترین لار څه شی ده چې انګلیسي کله زده کوئ په خپل انګلیسي کې زده کوئ او پرې چې استاد ته تشریح درکړي، رسامي کړي ورته چې دغه جمله څه معنا ورکوي یا دا لغت څه معنا ورکوي. همدا طریقه استاد فرید فنا په یولرنا کې یو کورس اپلوډ کړی دی، زما په نظر بهترین کورس دی. همدا طریقه یې درس ورکړی دی، انګلیسي بیرته په انګلیسي کې درس ورکړی دی، هغه ګرامر هم درس ورکړی دی، ټنسونه هم درس ورکړي دي، نور مسایل هم چې ډیر زیات اورګنایز کورس دی. زما په نظر باندې څوک دا کورس تعقیب کړي مطمئن یم چې یو ډیر کم وخت کې انګلیسي زده کولی شي او صحیح طریقې سره او تا نه بیرته لهرم نه وځي. که غواړې دا کورس ولري نو په اول کمنټ کې د هغه کورس لینک شته دی. درېیمه طریقه چې کله هم ته یو ژبه زده کوې باید ډیر زیات هغه ژبه واورې ځکه ته چې یو شی اورې تا سره په ذهن کې شاته پاتې کېږي. چې کله بیا لولې نو هغه باندې اضافه شو، یادګار د زیات شو. چې کله ګورې خبرې کې بیخي قوي کېږي. زما شخصا ډیر زیات مې اورېدل، اسلامیک لیکچر مې اورېدلې، تقریرونه مې اورېدل، بي بي سي راډیو مې اورېدله. نو زه پوه شوم چې هغه لغاتونه به ماته یاد به معنا ورته یاد نه وه خو قلن ذهن کې مې دا معنا ورکوي. نو بیا مې چې کله مې خبرې کول خلکو سره چا به چې ویلې هو زه پوه شم چې دا ټکی ویلې. مثلا یو ټکی مې واورېدو د معنا نه پوهېدلم، چې کله به خلکو سره مې خبرې کول چې دا شی راکړه، مایک راکړه، زه پوه شم هو هغه مایک دته وایي. بیا مې یو بل سره یو ځای کړل. څلورم طریقه چې تاسو به ډیر زیات خبرې وکوئ، دې کې هیڅ کوم شرم نشته دی. ګورئ ماشومان چې څنګه ژبه زده کوي هغوی وایي چې کله مامي ته ډیډي وایي فلان بستان، لیکن خبرې کوي او په خبرو اخره کې ماشاءالله زده کوي. نو ته چې ځان ته موقعیت پیدا کا، یو دوست پیدا کا، یو بل څوک، نن ماشاءالله فیسبوک شته دی، نور ویبسایټونه شته دی، لایف پروګرامونه سره یو ځای شه او خبرې وکوه، نو دا به تاته ډېر ګټه ورسوي. پنځم طریقه دا ده چې څومره هم تا لوستي دي څومره هم پوهېږي دا باید ته ولیکي. ځکه چې ریټنشن میډیا ریټنشن څه شی دی چې که تاسو شی ګورئ اورئ هغه 20% ګټه کوي، چې کله لولئ هغه 10%، چې کله تاسو ګورئ او لولئ بدون د اواز نه بدون د کوم احساساتو نه هغه 50 دی، چې هم پکې احساس یو ځای وي، هم لیکل شوی وي، هم اوریدل شوی وي او هم په خبرې شوي، هغه 80% د انسان په ذهن کې پاتې کېږي. نو دا ډیر مهم دی چې تاسو څه شی زده کړي دي، نن د څه شی وکړه ټول ولیکه، سبا څه پلان هغه ولیکه، د یو څه شي باره کې د افغانستان په حالت څه فکر کوي هغه ولیکه، د نور کوم مضمون تاته مهم وي هغه ولیکه، یو ډایري ستا باید مکمل په انګلیسي کې وي. نو انشاءالله دا تاته ډیر ګټه رسولی شي. او اخري پریکټس، چې څومره هم زه په پریکټس باندې بحث وکم نو دا کم دی.
او بل پم د پریکټیس سره یو ځای لاین کې غواړم دام تاسو ذکر کوم چې د بل چا په قصه کې مو اوسېږئ او چې د انګلیسي خرابه ده د اکسنټ سره صحیح نه دی یا دا ګرامر د صحیح نه دی که چاته کمنټ هم کې په انګلیسي کې وکړه که چا سره چټ هم کې په انګلیسي کې وکړه تر څو پورته مکمل د ژبې داخل شي او مکمل هغه ژبه کې همغه ژبې په شان فکر وکړي همغه ژبې په شانتې احساس وکړي وی ګوري وی لولي من مختلف اسلامي سریالونه لرو د میسج لرو امام احمد بن حنبل سریال لرو ون پارت نیټورک سریال جوړ کړی هغه لرو نو ته به اسلامي سریالونه مو ګوري ته به تقریرونه مو وري انګلیسي ماشاءالله ویم لولي ویم لیکي او هیڅ کله ترجمه پسې مه ګرځه بلکې انګلیسي بیرته په خپل انګلیسي ژبه ځان پوه کا دا به تاسو ډېر زیات ګټه ورسوي امید لرم دې ویډیو تاسو ګټه رسولي وي او چې ان شاء الله رسولي او فکر دا ویډیو ښه ویډیو ده نو حتما نور ځان شریک کړه څو پر نو خلکو سره هم دا پیغام شریک شي او هغوی هم څه زده کړي ځکه نن سبا انګلیسي د یو بینالمللي رابطاتو دپاره د امکاناتو دپاره چې لاس سره وړي او دنیا سره تماس کې شي نو انګلیسي تقریبا شرط ده نو زما به خواهش دا وي چې ته په هر باش کې انګلیسي زده کړه ان شاء الله ډېرې ګټور به تمام شي ورته بارک الله فیکم